بیا وکوچی دو د طریقت امام اخدت سو په شریعت امام بیا وکوچی دو د دغه سړی د دې سړی سره وفا دغه سړی د علمیت او د سعادت او د ولایت حق د مرګ وروسته دا دی چې تاسو ادا کړئ. لہذا د هغو کسانو سره چې د طریقت خلاف دي مور سره کښېنئ، د تصوف خلاف دي مور سره کښېنئ، شناخت مور سره کوي، د دغه مسیر او مسلک که خلاف مور سره کښېنئ، شناخت مور سره کوي. د اولیاو توهین کوونکي کسان، د اولیاو توهین او سپک کوونکي کسان چې په اولیاو پسې پوچ او رد وایي، د هغو سره بایکاټ وکئ، نور اړیکې ورسره قطع کئ. د مرګ وروسته به د دغه مبارک شخصیت د ده د سعادت و د علمیت و د حقانیت و د ولایت پر موږ دا حق وي چې دې خلکو سره هر څه پرېږدو. الله نظام جوړ کړی دی، په دې فکر کې به نه کېږي که مې تعلق قطع کړي نو زما ژوند به په مشکلاتو کې سي، ژوند به دې نور خوندور سي، ژوند به دې نور ښایسته سي، د ژوند څخه به نور خوند واخلي. داسې خوبونه بیا تسلي راکړي. نور هم ډېر خوبونه لیدل سوي دي، خدای جل جلاله مبارک عادت مبارکه دا و چې خوبونه به یې ډېر نه ویله. زموږ هم داسې ترتیب جوړ دی چې ډېر خوبونه به نه وایي. د ځان ستاینه به څوک ډېر نه کوي، د ځان تزکیه به نه کوي. دا ټوله څه چې وایي دا جغاسه مبارک په توصیف کې وایي، او دا زما کمال نه دی، دا د هغه مبارک کمال دی. جغاسه مبارک ته موږ د نبي درجه نه ده ورکړې، د صحابي درجه مو نه ده ورکړې، د پیغمبر درجه مو نه ده ورکړې. په خپله زمانه کې د دغې صدۍ زموږ په پوهه او عقل په ډېرو انسانانو کې دا سړی هغه څوک و چې د الله رب العزت پر کامل شریعت برابر انسان، پر پوره شریعت برابر انسان. څه فکر کوئ؟ دا شاګردان د حدیثو ناست دي، اوس خو ډېری یاست، پر سترګو یې نه وینمه. هر حدیث بخاري شریف مې سږ کال درېیم کال دی چې شاګردانو ته وایم، اول 2 کلونه ابوداود شریف. تاسو بلا مبالغې بېله قسمه زما سره ومنئ، هر حدیث چې زما در سترګو راغلی دی د جغا صاحب مبارک عملي ژوند مې سترګو ته درېدل دی چې خدایه تا څونه وس ورکړی و دا حدیث جغا صاحب مبارک پلانکي ځای کې عملي کړي، عمل یې ورباندې وکړي، پلانکي ځای ته متوجه و، پلانکي ځای کې داسې و داسې و داسې و. د الله رب العزت له طرفه څخه فارسي کې متل دی، دا کسانو سره چې الله څه ورکړي وي سیالي مه کوئ، خو دا دادګان را سیالي مه کون. چاته چې الله یو څه ورکړي د هغو سره غځېږه مه، پر نس نیمه کېږي، فکر دې نیمګړی کېږي، ارادې دې کمزوري کېږي، علمي چارې در څخه پاتېږي، په خرابیو اخته کېږي. وایه وره نن یې د دې عاجز او فقیر څخه واوره، د غټو خلکو سره ځان یو شی کوه مه، سیالي مه کوه، چپ پاته کېږه، د الله څخه وډارېږه، د الله څخه وبېرېږه، د الله د ستر خدای څخه وبېرېږه، او د رسول دغه حدیث یاد ساته، همیشه یې ساته: من عاد لي ولیا فقد آذنته بالحرب. حدیث قدوسی دی، د الله رسول فرمایي، وای الله داسې وفرمایل چا چې زما ولی، چا چې زما دوست ته آزار ورکړي، زما د دوست سره دښمني وکړله، فقد آذنته بالحرب. رب العالمین رب الارباب دا فرمایي، د کائناتو د جهانو رب دا فرمایي چې هغه انسان ته زما له طرفه د جنگ اعلان ورسوي. خالق جنگ ورسره کوي، مخلوق نه. من عاد لي ولیا، که چا زما د دوست سره دښمني وکړله، فقد آذنته بالحرب، زما له طرفه و هغه ته د جنگ اجازه ده، نور زما ورسره جنگ سو. خالق چې د چا سره جنگ وکړي څه فکر کوي؟ بیا به پاتې سي ژوندی، ژوند به یې هوسا سي. یا د جغا صاحب مبارک عادت به په ځان کې پیدا کوو، هغو کسان ته اوس هم شرانه کوو، تصوف خلاف د طریقت خلاف دی، اوس هم شرانه کوو. جغا صاحب مبارک په ټول ژوند کې هم شرانه درته کړې، دې ته ویل کېږي شفقت، چې اده یې زهیر کوي، اده یې په عذاب کوي، د دې مسلک خلاف کسان هغو ته یې شرا ونه کړله، په نیم نامه یې وانخیستله. د رسول علیه الصلاة والسلام سنت طریقه هم دا وه، عادت مبارکه هم دا و، اخلاق هم دا وه. نیم نوم یې د چا نه اخیستی، جغا صاحب مبارک په نیم نامه څوک نه یادوله، پوره نوم یې اخیستی، شرا یې نه ده کړې. ما ته یې ویل دي چې مفتي صاحب، کله کله به ډېر ځله به یې راته ویل چې حاجي مفتي صاحب تر خوله یې قربان، الله رب العزت دې جنت الفردوس ورکړي. عجبه یې ونازولو،
عجبه یې ونازولو داسې ناز به په ټول ژوند کې نه ماته نه زما اولادو نه زما شاګردانو نه زما محبینو مخلصینو ته څوک ورکړي لکه د مبارک چې راکړي نه به یې کرا نه به سي پیدا سجد خانقه باندې ډېر راته یادېږي هر ساعت امام ولی کا سجد خانقه باندې ډېر راته یادېږي هر ساعت امام شیخ المشایخ د عرفان ستوری و دانو پر اختیاو د امت امام بیا وکو چې دو د طریقت امام اخدت سو په شریعت امام بیا وکو چې دو د طریقت امام اخدت سو په شریعت امام شیخ المشایخ د عرفان ستوری و دانو پر اختیاو د امت امام دانو پر اختیاو د امت امام دانو پر اختیاو د